الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز محترم وقدرمند ورونو، دا چې پر موږ او تاسې باندې یو ځل بیا د کوچني اختر مبارکه شپه را روانه ده، نو د دې شپې ډیر زیات فضایل په احادیثو کې بیان شوي دي. مختصر به زه تاسو ته هغه ورسوم د دې دپاره چې زمونږ غاړې خلاصې سي او دغه فضایل او د دې شپې چې کم اعمال وي هغه تاسو ته واضح او معلوم سي. حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه روایت کوي چې هغه مبارک وفرمایل: من قام لیلتی العیدین محتسبا لله، چې څوک د اختر شپې یعنی د لوی اختر او کوچنی اختر شپې په عبادت باندې رونه کې د ثواب په نیت باندې، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، د هغه زړه به مړ نشي، د هغه زړه به نه مړ کېږي په هغه ورځ باندې چې د نورو خلکو زړونه په هغه ورځ باندې مړه کېږي. سنن ابن ماجه کې دا حدیث راځي او دا شان په ترغیب و ترهیب کې هم نقل شوی. معززو، د کوچنی اختر یا لوی اختر د دې شپې د رڼولو مطلب دا دی چې دغه شپه الله رب العزت ته په عبادت کې تیره کړه، په ذکر باندې، په تسبیح باندې، په صله رحمی باندې، د نیکانو اولیاو علماو صوفیه کرام سره په صحبت او ناسته کې تیری کړه، او که د خپل کور سره، د خپل بچانو سره، د خپل عیال سره، د هغې سره په ښه سلوک، په ګرانښت، په مینه محبت تیری کړه، که د خپلو قریبانو خپلوانو سره د هغو سره هم په ښه سلوک، په صله رحمي، په اخلاقو باندې او د خیر په کارونو باندې دغه شپه تیره کړه. ګورئ معززو، زموږ او ستاسې ډېر زیات ورونه دي چې د دغه د اختر د شپې ناقدري کوي او د دغې شپې بېعزتي کوي. بېعزتي او ناقدري دا ده چې په دغه مبارکه شپه باندې دوی میلو ته ځي، دوی د فسق او فجور مجلسونو ته ځي او دا شان غلط کارونه وي. یو ځای قمار کېږي، بل ځای چکې کېږي، بل ځای نور غلط کارونه کېږي. په دې مجلسونو کې دوی دغه شپه رڼوي. دا د اختر د شپې ناقدري، د اختر د شپې توهین دی څوک یې کوي، او څوک چې د اختر د شپې توهین کوي، قدر یې ونه کړي، د قیامت په ورځ به د هغه زړه مړ وي او په دې سختي او په دې د قیامت په ورځ کې به دی په یو سخت حالت باندې گرفتاره وي. نو معززو محترمو، د دې حدیث مطلب دا دی چې د قیامت په دې سخت ورځ کې چې ډېره زیات خوف به وي او ډېره ویره به وي پر خلکو باندې، دا خلک به بې حواسې وي، نشه غوندې به معلومېږي، رنګونه به یې ژړ اوښتي وي، د چا رنګونه به تور اوښتي وي، لار به ځینې ورکه وي، خپلو خپلوانو څخه به تښتي. په دې سخته ورځ کې به د انسانانو زړونه داسې وي لکه مړه نشه غوندې به وي، په داسې حال کې چې هېڅ به نشه نه وي. لیکن هغه خلک چې کم په حدیث کې ذکر شوه چې د اختر شپه په عبادت باندې تیره کړې وي، په نیکو اعمالو باندې تیره کړې وي، نو د قیامت په دې سخته ورځ به د هغې زړونه مړه نه وي. د دې مطلب دا دی چې د دوی زړونه به د بیرې او خوف څخه خالي وي، پر دوی به په دغه ورځ باندې خوف و ویره نه وي، دوی به د الله رب العزت په رحمت کې وي او الله رب العزت به دا نعمت دوی ته ورکړی وي، دوی به د خوف او ویرې څخه محفوظه وي. نو معززو، که پر کم مسلمان باندې د لوی اختر شپه راځي یا د دې کوچني اختر شپه راځي، نو د هغې قدر کول پکار دی.
د هغې قدرداني دا ده چې دغه شپه رب العزال ته په ذکر باندې، په درود شریف باندې، په صله رحمي باندې، په نور عبادتونو کې تېره کړه. البته که ته ګرده شپه نسې تېرولی، کم از کم دومره وکړه د فسق او فجور مجلسونه، د شریعت مخالف کارونه، د هغې څه اجتناب وکړه. په اساني سره د ماښام د ماخوستن لمونځونه په جماعت باندې وکړه. د ماخوستن د خوا چې څومره عبادت یې په وس وي هغه وکړه. وختي وده شه، بیا نو وختي وده شه، یا که په یو بل نیک کار باندې یا داسې کار باندې وزندېږې چې د شریعت خلاف نه وي، نو بیا داسې وکړه چې د خپل موبایل یا خپله ګړۍ پر زنګ باندې ودروه چې د سهار لمونځ درنه قضا نه شي. د سهار لمونځ به هم ته په جماعت باندې کوې. باید د امام سره اول تکبیر تحریمه ته ونیسئ. نو بیا هم چې ماخوستن دې دا لږ عبادت وکړ او لمونځونه دې په جماعت وکړه، د سهار لمونځ دې په جماعت وکړئ، په دې منځ کې چې ته کم اوده شوی وي یا دی کار دې کړی وي چې هغه د شریعت خلاف نه وي، دغه هم الله رب العزال تا ته په عبادت باندې درشماري چې دغه وخت هم ته عبادت کړی دی. نو معزز الله تعالی جل جلاله دې مونږ او تاسې ته د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. رب العزال دې مونږ او تاسې د هغو خلکو څخه نه کوي چې د قیامت په ورځ به یې زړونه د مړو وي، زړونه به یې مړه وي او بې حوسه به وي، لکه نشه غوندې داسې په سخت عذاب به ګرفتاره وي. الله تعالی دې مونږ او تاسې ته د اختر د شپې دا قدر په زړه کې راواچوي. الله تعالی دې مونږ دغه نعمت څخه نه محرومه کوي. د دې فضایل نور هم په احادیثو کې بیان شوي دي. ما هم دغه یو حدیث تاسو ته بیان کړ چې په دې کې مختصره او ډېره جامعه خبره شوې وه چې دا شپه څوک په عبادت باندې رونه کړي، هغه ته الله تعالی کوم فضایل ورکوي او د قیامت په ورځ کې به څنګه وي. نو د هر مسلمان په زړه کې چې اوس لږ احساس وي، لږ ضمیر وي، لږ د قیامت ویره ورسره وي، هغه به دا شپې بیا سمې تېروي. د شریعت هر مخالف کار چې وي هغه څخه به ځان ساتي. وما علی الا البلاغ.